نیویارک ټایمز طالبان د کارکوونکو کموالي سره مخ دي. پاکستان ته مراجعه کړې. سلام پورا جزئیات په 16 ټي وي کې را سره وګورئ. امریکایي رسنۍ نیویارک ټایمز راپور ورکړی دی چې د طالبان حکومت د مسلکي کارکوونکو او بشري ځواک له کموالي سره مخ دي او په پاکستان کې د مرستې غوښتنه کړې ده. نیویارک ټایمز د پنجشنبې د ورځې جنوري 14 مرغومي 23 په راپور کې ویل شوي دي چې د طالبانو په حکومت ادارو کې تر ډیره هغه جنګیالي او افراد ګمارل کیږي چې په پاکستان کې آرام ژوند لري خو مسلکي مهارتونه نه لري. وایي طالبان دا کار د خپلو مخکینیو جنګیالیو د خواخوږۍ او ملاتړ خپلولو لپاره هم کوي. طالبان د 2021 اگست په 15 کابل ته داخل شول او بیا یې خپل موقت حکومت اعلان کړ. نیویارک ټایمز وایي طالبانو ژمنه کړې وه چې په مهمو حکومتي برخو کې به دولتي کارکوونکي او قومي تنوع ساتي، مګر اوس یې د خپل حکومت ټولې مدیریتي برخې په ملایانو او جنګیالیو ډکې کړې دي. راپور وایي چې همداراز یو شمېر حکومتي کارکوونکي له افغانستان څخه وتلي او څوکۍ او موافقونه یې له مسلکي افرادو تش دي. نیویارک ټایمز وایي اوس طالبانو د دغو ستونزو د حل لپاره پاکستان ته مراجعه کړې ده او غواړي د هغو پخوانیو طالب جنګیالیو څخه په دې برخه کې ګټه واخلي چې له لسیزو راهیسې په هغه هیواد کې ژوند کوي. د هغه پخوانی طالب جنګیالي دي چې د راپور په اساس پاکستان تل په خپلې خاوره کې د موجودیت خبره رد کړې ده. راپور وایي طالبان چې کوم ملایان په دندو ګماري په دوی کې اکثریت د پاکستان د حقاني دارالعلوم څخه فارغ شوي دي. د طالبانو مشرتابه د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د اقتصاد سقوط لامل ګڼي خو ځینې کارپوهان په دې باور دي که همدا نن د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېښودل شي او بندیزونه لرې شي د دغه هیواد د مالیې وزارت د افغانستان د خراب بانکي سیستم د بیا رغولو لپاره مسلکي پوهه نه لري. د طالبانو د تعلیم او تربیتي د برخې او مسؤل وحید الله هاشمي نیویارک ټایمز ته ویلي دي د طالبانو په حکومت کې د مسلکي کسانو د کموالي او نشتوالي علت په مخکینی حکومت کې لوی فساد دی. ښاغلي هاشمي ویلي دي چې د طالبانو چارواکو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له مسلکي افغانانو سره په تماس کې دي چې وی هڅوي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د طالبان د موقت حکومت د اعلان په ورځ د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې وزارتونه سیاسي موافقونه دي او په نورو برخو کې به مسلکي کسان په دندو ګماري. د طالبانو ټوله کابینه ملایان دي او یوه ښځه هم پکې نشته. نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د نورو برخو ترڅنګ د داسې یو حکومت جوړېدل غواړي چې پکې د افغانستان د ټولو قومونو استازي وي. خو څو ورځې مخکې د طالبان د حکومت مرستیال ملا برادر د افغانستان له ملي تلویزیون سره په یوه مرکه کې ادعا وکړه چې په حکومت کې د ټولو قومونو خلک شته دي. هغه وویل تاسو وګورئ چې کوم قوم اقلیت او اکثریت نشته پکې او کوم قوم داسې پاتې دی چې هغه ته د خپل استعداد او اهلیت په اساس عهده نه وي سپارل شوې. نوموړی په دې مرکه کې دا خبره هم کړې وه چې ځینو هیوادونو ورڅخه غوښتل چې د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي په خپل حکومت کې داخل کړي خو هغه وویل موږ خپل نظام په داسې خلکو باندې نه بندامو نه یې په خپل دغه حکومت کې راولو بې له هغو نومونو مایوسه چې نور دغسې خلک شته پکې او کیدای شي موږ په تدریج سره هغه خلک بیا له ځان سره ملګري کړو.